وفد نجران په نخم کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام شپېته تنه ملګري شو مدینې منورې ته رالو او دا نجران ښار د یمن په غټو ښارونو کې یو ښار دی او دې ته نجران ځکه ویلی شي چې دې ښار ته لومبی نجران ابن زید راغلی و د کوم سړي چې نجران نوم و دې دغه ته لومبی راغلی د ده په نوم باندې بیا دغه ښار آباد شو نو ځکه دې ته نجران ویلی شي دې شپېته تنه راله دا عیسایان و دوی ډېر په یو دبدبه باندې او په یو لوی دغه باندې را روانو مدینې منورې ته چې کله دوی راورسېدل مدینې منورې ته د دوی مشري ابو حارثه کوله او د ابو حارثه اصل کې و عربي خو دې تللی او هلته کې یمن ته او هلته بیا عیسایي شوی و علم هم ډېر حاصل کړی او د هغې خلکو به یې ډېر زیات قدر کو د خپلې ګرجي امام هم جوړ کړی د ابو حارثه نو دا او بل پکې و د هغه نوم سید ایهم او دریم پکې و عبدالمسیح عاقب نو دا عبدالمسیح عاقب د قبیلې امیر و او دا ایهم چې دا په منزله د دوی د بادشاه و او دا ابو حارثه چې نو دی لوی راهب و د دوی دا درې تنه غټ کسانو په دې قافله کې رالو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا راورسېدل چې دوی مدینې منورې ته راورسېدل د مازدیګر مونځ شوی و نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل مسجد نبوي کې له ځای تیار کړئ سیټ ته چې دلته پاتې شي دوی له ځای تیار شو لږ ټایم دوی کېناستل د دوی د مانځه ټایم راغی چې کله د دوی د مانځه ټایم راغی دوی پاڅېدلې مونږ مونځ کوو صحابه کرامو دوی پرې نه ښودلې تاسو دلته په خپله طریقه مونځ نه شئ کولی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل دوی له اجازت دی ورکوئ اجازت چې مونځ وکړي نو دوی مشرق طرف ته مونځ وکړو مخې کو بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خبرې شروع کړې د وفد نجران اول خبره د دوی دا وه وی تاسو عیسی علیه السلام ته بنده وایئ او موږ ورته د الله زوی وایو په دې باندې د نبی علیه السلام سره خبرې شروع کړې په عبدیت او په الوهیت د عیسی علیه السلام باندې نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی هغه اله نه دی نه د الله زوی دی نو دوی ورته ویل چې د الله زوی نه دی نو پلار یې څوک دی بیا راته ته ووایه عیسی علیه السلام خو بې پلاره پیدا شوی دی که نه نو دوی نبی علیه السلام ته وویل چې ته وایې چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی نو پلار یې راته وښایه پلار یې څوک نبی علیه السلام ته اول دا تپوس وکړو وی تاسو ته خو دا معلومه ده که نه چې دا زوی د پلار مشابه وي او د پلار د بدن جز وي زوی د پلار د بدن جز وي که نه وی او بالکل دا منو چې زوی دا د پلار مشابه وي او د پلار د بدن جز وي وی ښه وی د دې خو دا نتیجه راووته چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله جز دی او د الله مشابه دی او الله تبارک وتعالی چې لیس کمثله شیء هغه په مثل اوس شی نشته ولم یکن له کفوا احد هغه په مثل هیڅ څوک نشته نه د الله جز شته او نه د الله مشابه شته دا خو را سره منئ که نه صحیح نه بالکل منو د الله نه جز شته او نه مشابه شته دویمه خبره ورته دا وکړه نبي علیه الصلاۃ والسلام وی دا خبره خو تاسو ته معلومه ده چې په الله باندې مرګ نه راځي هغه لا یموت ذات دی دا خو را سره منئ که نه دغې عیسایانو وی او په الله تبارک وتعالی باندې مرګ نه راځي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وان عیسی یأتی علیه الفناء په عیسی علیه السلام باندې به پناه راځي عیسی علیه السلام بس راځي پناه خدای سوت ګوره د دې الزامي جواب سو د دې الزامي جواب دا وکړ چې نبی علیه السلام ته تپوس وکړو چې په الله مرګ راځي دوی نه نبی علیه السلام ورته داسې ویلی شو که نه چې عیسی علیه السلام خو فات شوی دی او څه شوی دی خو د نبی علیه السلام په خوله باندې الله نه حق خبره چرته نه راوسته اگر چې د مقابل سره به جګړه وه خو د نبی علیه السلام په جګړه باندې چرته نه حق خبره نه ده راغلې نبی علیه السلام په دغه ټایم کې وفرمایل وان عیسی یأتی علیه الفناء په هغه باندې به پناه راځي داسې نه چې پناه پرې راغلی وفات شوی پناه به پرې راځي اشاره و دې خبرې ته چې عیسی علیه السلام خو تاسو وایئ چې قتل شوی خو قتل شوی ګورې نه دی اسمانونو کې ژوندی دی او بیا به راځي او د هغې نه پس په پیسه راځي پناه راځي نو د مناظرې میدان دی د جنگ میدان دی د دې الزامي جواب ته چې تاسو وایئ په عیسی علیه السلام مرګ راغلی نه هغه څنګه الله شو په نبي علیه السلام وفرمایل نه په هغه باندې به څه راځي پناه به په آینده کې راځي ښه بله خبره نبی علیه السلام وفرمایل وی دا خو را سره تاسو هم منئ که نه چې الله تبارک وتعالی په هر څیز باندې قایم دی
او ټول مخلوق ته رزق ورکون کې یو الله دی. آیا عیسی علیه السلام رازق دی؟ دوی وینا ان عیسی علیه السلام رازق نه دی. بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل الله تبارک وتعالی باندې پزمکه او اسمانونو کې هیڅ شی پټ نشته، هیڅ شی پټ نشته، هر څه الله تخکار دي. په الله باندې یو شی مجهول نشته. آیا تاسو چې چاته الله وایي هغه د ځمکې او د اسمانونو په ټولو حالاتو باندې پوه دی؟ دی بیا وویل نه. بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی تاسو خدا منه کنه چې عیسی علیه السلام مور مریم بیبي ده او دا هغه پر رحم کې پیدا شوی دی او دا شکل صورت ورته الله ورکړی دی، دا خو منه کنه. وی او دا منو. وی چې کم انسان په خپل پیدایش کې غیر ته محتاج دی، کم انسان خوراک ته محتاج دی، بول براس ته محتاج دی، هغه الله کې دی شي، هغه الہ کې دی شي. بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایل وی مریم بیبي چې د عام زنانو په شانتي خوراک هم سکاو، سکاک هم کو، عیسی علیہ السلام باندې حامله شویم ده، د په ګډ باندې اغستم دی. بیا د عام ماشومان په شانتي چې کله یو ماشوم پیدا کیږي دا شان دی پیدا شوی هم دی. آیا نو د مور الہ کې دی شي؟ عیسی علیہ السلام پیدا شوی د مور د ګډې نه دی الہ کې دی شي؟ ټول خبرې چې دوی واورېدې کنه په خپل په سوچ کې پریوتل چې دا مونږ څه وایو. او به هر حال په خپل ضد باندې ولاړو، په خپل ضد باندې ولاړو. نه منو مونږ دا خبره چې هغه د الله زوی نه دی. الله تبارک وتعالی د سوره آل عمران د اولنی آیاتونه نازل کړو. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. دا لا اله الا هو العزيز الحكيم پر دا آیاتونه شو نازل شو. چې کله دا نازل شو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اسلام راوړی. تاسو راغلی شپې ته نه اسلام راوړی. دی ورته کوم اسلام؟ خو د مخکې مسلمانان یو. څه اسلام راوړو؟ خو د مخکې مسلمانان یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل تاسو ایمان او اسلام څنګه صحیح کې دی شي چې تاسو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله زوی وایي؟ تاسو شرک کړی دی. تاسو د صلیب عبادت کوئ، د صلیب، او تاسو خنزیران خورئ. ادري خبرې ته نبی علیہ السلام وکړي. تاسو عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وایي، د صلیب عبادت کوئ او دا رنګ خنزیر خورئ. نو په اسلام کې خدا درې واړه خبرې حرام دي. تاسو ځان ته څنګه مسلمانان وایي؟ بهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اسلام پیش کو، دوی د اسلام نه انکار وکړو، موږ نه راوړو اسلام. الله تبارک وتعالی دا آیاتونه نازل کو وی دی و چې د عیسی علیہ السلام پلار څوک دی. الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کو وی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مثال په شان د چا دی؟ د آدم علیہ السلام دی. دغه صرف پلار نشته او د آدم علیہ السلام نه مور شته او نه پلار شته. اخو معنی کنه آدم علیہ السلام ته الہ نه وایي، هغه ته رب نه وایي، نه پلار شته او نه مور شته. نو د تاسو وایي چې پلار نشته او د دې وجه نو ته الہ وایي، نو بیا خو پکار ده چې آدم علیہ السلام تم څه وایي؟ الہ وایي. وان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. او بهر حال بیا آیاتونه د مباهله نازل شو. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تاسو زما خبره نه منئ، ما درته ډیر دلایل پیش کړو، په دلایل تاسو نه پوهیږئ. راځي چې مباهله وکړو، راځي چې څه وکړو؟ مباهله وکړو. د مباهله آیتونه نازل شو. را روانې ورځ له سباله نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته ورغی. فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل فاطمه بچیا را پاسه پرده وکړه، علي تم را روان شه، او حسنین ته حسن او حسین رضی الله تعالی دایم ځان سره را روان کړو. وی راځي مونږ مباهله کو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله دا زما اهل دی، الله دا زما اهل دی چې ما راوستلو. حسن رضی الله تعالی د یو لاس نه نیولې دی، حسین رضی الله تعالی په بل لاس کې نیولې دی. حسنین د لاسونو نیولې دي. د نبی علیہ السلام شاته فاطمه رضی الله تعالی عنها او د فاطمه رضی الله تعالی عنها شاته علی رضی الله تعالی عنہ. دا پنځه کسان را روان شو. را روان شو رالو نبی علیہ السلام فرمای ما خپل خاندان رستل دي، تاسو را روان شو چې راځي مباهله وکړو، راځي چې مباهله وکړو. ګوره فاطمه رضی الله تعالی پرده کړې و.
او فاطمه رضی الله عنها چرته د کور داسې نه دراوتی خو چې د الله د توحید مسله شو کنه نبی رسول الله فاطمه رضی الله عنها ته فرمایل بچی را پاس راوځه د الله د دین مسله شو فاطمه رضی الله تعالی پرده کړی وا په پرده کې ولاړه ده مخې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ دی او شاته تی علی رضی الله تعالی ما یو ځکه اوریدلی دي یا مې لیدلی دي و چې فاطمه رضی الله تعالی روانه وکنه نو علی زما په شاته ته دغه د خپو د نخ به په خپل خپو راغولي د فاطمه رضی الله تعالی د خپو د نخ به په خپل خپو باندې ورانولي چې د فاطمه د قدم نخم چاته پاتې نشي دا چې په کمزای قدم دی هغه نخم سو کو نه ني علی رضی الله تعالی په شاته روانه هغه نخ به ورانولي دومره فرددار زنانه و دومره فرددار دا مونږ ته اسلام داخلي چې زنانه یقینا په قدر ضرورت د کور نه راوتې شي چې کله ضرورت راغی زنانه د کور نه راوتې شي یقینا په قدر ضرورت زنانه راوتې شي خو د پردې په بیا هم خیال ساتي بې پرده به بار ته نه روزي بې پرده به بار ته نه روزي هغه فاطمه رضی الله تعالی چې کله وفات کېده وی زما په کټ باندې به د کجورو څانګې ورتاوي کوي چې بار چاته پته ونه لګي چې د فاطمه بدن ډک دی او کو تش دی ځکه زما بدن یا رسول الله لیدلی دی او یا علی رضی الله تعالی لیدلی بل چا نه دی خو چې د دین مسله شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی راویستله په پرده کې مخې ته په خپل روان دی او شاته پسې فاطمه د علی رضی الله تعالی دی او غیر چاپیره حسنین روان دی چې کله دی وفد نجران د عیسایانو ولیدل کنه چې نبی علیہ السلام خپل اهل او عیال راویستو وی مونږ ته لږ ټایم راکړه مونږ مشوره کوو مونږ لږ ټایم راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی ټایم درته مشوره پکې وکړئ دا سید اهم نه دی دا سردار چې د دوی د قبیله چې کوم مشر د دې عبد المسیح ته ویل وی اے مسیحه تا تفته ده د دوی د مخونو ته وګوره د دې خاندان د مخونو ته وګوره وی قسم په الله کو دې مخونو د الله په دربار کې لاس اوچت کو وی زو ته یو کو دوی دعا وکړه چې الله دا غرونه لري الله به دا غرونه لري کی دې مخونو ته وګوره کو دوی لاس اوچت کو چې الله د مدینه دا غرونه لري کنه الله دا غرونه لري الله دوی دعا نه رد کړي مخونو سره دوی وګوره وی کومه ته بد دعا وکړه وی قسم په الله په مخ د زمکه به یو عیسایم پاتې نشي یو عیسائی به پاتې نشي مباهله ورسره نه کوو ورنه تباہ و برباد بشو راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره مباهله نه کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بیا زما سره شرایط دی هغه ومنه هغه منلو ته تیار یو خو تاسو سره مباهله نه کوو سیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی قسم په الله کو دوی وته وې زما سره کنه الله په مخ د زمکه یو عیسائی نه وفرېږي وی د نجران زمکه به الله د ور نه ډکه کړي و د ور نه وی په کوم ونه باندې چې مرغۍ کینی الله به دغه ونیم نه وفرېږي ونی باندې کو دوی وته وې بهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته شرایط کې خودل او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ستاسو حفاظت د الله او د الله د رسول ذمہواری ده ٹھیک شو ستاسو مالونه ستاسو جیدادونه ستاسو عزتونه به داسې محفوظ وي لکه څنګه چې د یو مسلمان محفوظ بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کوم ستاسو فادریان دي امامان دي کوم ستاسو ګرجی دي داغي حفاظت هم د مسلمانانو په ذمه دي ستاسو علاقه ته به یو لخر نه درځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا خبرې وکړلې بیا دوی روان شو واپس رالو چې کله دوی نجران ته رانږدې شو نو د نجران خلک ورسره ډیر مخې ته راوتي وو د دوی استقبال لره او چې کله دوی تل کنه نو دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زمونږ سره یو تن مرګره کا چې د صلح دا کوم تاسو سره کوم خبرو صلح وشو کوم پیسو صلح وشو چې هغه تاسو لروړي وی امانتدار سره را سره ولېګا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا د دې امت امین دی امین دا د دې امت امین دی په دې کې خیانت چرته نشي راتلی دی ورسره ولېګو دوی چې لاړو الته ورته ټول خلک مخې ته راوتي او ډیر په استقبال کې ورته ولاړو دوی چې کم مشر فادری وو دوی کم کاغذ کې چې کم شرایط لیکل شو هغه غل ورکړو هغه غل وستل په دې کې د ابو عبیده نه د دوی سره چې کم راغلی ته د اسټکرو خوړه دې تیراتاو شو ته ضرورو هغه چې دی وګورو وی
تعس الابعد دغه بدبخت دي هلاک شي. نبی رسول الله یادو د ضروري دغه بدبخت دي هلاک شي، دومره ستړی شوی چې راتاو شولې. دی ابو عبیده ورته وی الله دې تا هلاک کی، الله دې تا هلاک کی. وی قسم په الله چې کوم خبرې کړه هغه پیغمبر دې مونږ لیدل او مونږ منلې دي. بیا ورته دی ورور وی چې تا منلې دي چې پیغمبر دې ایمان په ولې نه راوړي. وی سو کوم ایمان به پیراوم خو دې بادشاہانو چې را سره کړی دا ټول رانه واپس علي. ادو چې کوم زما عزت کړی دا رانه سره واپس علي. دا غیروري ورته وی ټیک شو، ته د دې خیال ساته خپل اوخ ته اوختو وی زه به خپل اوخ اله غنه وترم چې ترسو پر مدینه ته نه رسیدلې. اشعار شروع کړه روان شو او مدینه منورې ته چې ورسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله پاک پیغمبر ماته کلمه وایي، ماته کلمه وایي. د مسلمان شو. بیا دا اهم او عبد المسیح دا په نمبر باندې راتل او بیا ټول راتلو مسلمانې ده. نو وفد نجران کې بیا ډیر کسان شو مسلمانان شو. د نجران کې بیا دوه قسمه عیسایانو. یو قسم عیسایان هغه چې امین په سن پویدل هغه ټول اسلام راوړو، او دویم قسم هغه چې ځان ته پوي هغه ایمان نه راوړو. نو دا غینه به هر کال ټیکس اغستو جزیه، او چې کوم مسلمان شو دا غینه به صدقات زکات راټولول. نو به هر حال دا یو وفد نجرانو په نخم کال د هجرت د نبی علیہ السلام دین د نبی علیہ السلام خپل راغلیو. بیا دوی هم شو مسلمانان شو. دغه درې تنه مشرانو ابو عبیده او دارنګ سید اهم او دارنګ عبد المسیح، دا درې ور دا یو پکې پادریو او دا دوه مشرانو د قبیله. دوی رالو نبی رسول الله سره خبرې وکړي. په دغه ځای کې د آیتونو د مباهله نازل شوی. قران کې چې کوم آیتونه د مباهله دي دا چې کله وفد نجران راغلی او د نبی رسول الله خپل مناظره ور سره کوله او نبی رسول الله هر قسمه دلایل بیان کړو، دوی د هر قسمه دلایلونو انکار کو. نو آیتونه د مباهله رالو چې د الله پاک پیغمبر دوی اسینه باندې مباهله ور سره وکړه. نو مباهله څه ته ویل شي؟ خپل بچي خپل زنانه او دغه رنګ نارینه دا بټول یو میدان ته روزي، دا رنګ چې کوم مخالف ډله دغه بم دارو باسي، دوه ډلې برو باسي او د الله په دربار کې به خود جړه پریاد وکي دعاګانې به وغواړي او په اخر کې به وایي چې الله په موږ دواړو کې کوم دروغجنه دغه تباہ کا، په موږ دواړو کې کوم دروغجنه دا تباہ کا. دې ته مباهله ویل شي. بهر حال د نبی رسول الله سلام په زمانه کې دغه شی وو، نجران والو ته څه کړی دی؟ انکار کړی، مباهله ته نه دی راوتی. الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي.